الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله الأمين. لدار الهدى دي صوت القرآن دي خبروني برخوالو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي قرآن عظيم شان دي نن درس په مقدمه کې به د احادیثو هغه جملې به د تاسې په مخ کې زه بیا راوګرځوم چې مخکې مو ولوستل. د الله حبیب فرمایي: قرآن عظیم حبل الله المتین ده. دا د الله جل جلاله مضبوطه او محکمه رسۍ ده. لکه څرنګه چې په یو محکمه او مضبوطه رسۍ او زنځیر باندې یو څوک له محلکې پورته کیږي او خیږي، له څاچه پورته خطای سي په باندې، او له یو سخت د هلاکت له خطر له ځایه څخه په باندې بچ کېدای سي، له غرقه له اوبو له اوره په باندې بچ کېدای سي. نو قرآن عظیم شان تم رسول الله صلی الله علیه وسلم لقب و نام د حبل الله ورکړی په دې حدیث کې چې وهو حبل الله المتین. دا محکم پړی و زنځیر د الله ده، المتین و مضبوط و محکم. او الله جل جلاله قرآن عظیم شان کې ورته حبل ویلی. فرمایي: واعتصموا بحبل الله جمیعا. منګولې ولګوئ، ځانونه ټینګ کئ په دې رسۍ او زنځیر د الله باندې ټول. نو لکه څرنګه چې د زنځیر باندې د ځان سریښولو، منګولې لګولو باندې انسان ته نجات حاصلیږي، په قرآن عظیم شان سره هم دغسې نجات حاصلیږي. او دوهم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: وهو الذکر الحکیم. قرآن عظیم شان ذکر ده. ذکر په معنا د فند و د نصیحت ده، چې په دې قرآن باندې انسان ته د حق او د عدالت لار ښکاره کیږي، او د حکمت ذکر و فند ده. هغه حکمتونه پکې ذخیره دي چې هغه له الله پرته د هغو حکمتونو بل څوک مالک نه ده، او د بل چا په قبضه کې شته نه هغه حکمتونه. او دریم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: وهو الصراط المستقیم. او دا قرآن عظیم شان سیخه
او سیده لار ده منزل مقصود ته. منزل مقصود د موږ د تاسې او د ټولو مؤمنانو مسلمانانو هغه د الله رضا ده او د جنت داخله ده او جنت ته رسېدل دي، له جهنمه بچ کېدل دي. نو که په دې مستقیمه لار باندې څوک روان وي د الله رضا ته به وصل کیږي او جنت ته به وصل کیږي. نو قرآن عظیم شان د الله ډېر لوی عظیم نعمت ته چې الله موږ تاسې باندې پیرزو کړی ده. د صوت القرآن د خپرونې قدرمنو ورونو، نن له 4 آیته څخه شروع کوو تر 19 آیته پورې به خلاصه ترجمه د قرآن عظیم شان راوکو. الله تبارک وتعالی فرمایي وَإِذْ قُلْنَا، دریاد که ای انسانا هغه وخت، تصور وکه د هغه وخت، قلنا سی وویل موږه، الله تبارک وتعالی فرمایي سی وویل موږه د عظمت و د تعظیم دپاره صیغه د جمع ضمیر د جمع الله ځان ته راجع کوي. للملائکة ملائکو ته مو وویل، اسجدو چې منفصل وایو بیا اسجدو ویل کیږي، او چې متصل لفظ د ملائکه او د اسجدو لفظ سره متصل کوو بیا تلفظ و تلاوت یې داسې کیږي چې للملائکة اسجدو. نو وایي هغه وخت در په زړه کې چې وویل موږه ملایکو ته چې سجده وکوي لآدم آدم علیه السلام ته، فسجدو نو سجده وکړه ملائکو ټولو پرښتو ټولو سجده الله آدم علیه السلام ته وکړه. دا هغه د امتحان اعزاز او هغه د علمي بری اعزاز چې الله جل جلاله آدم علیه السلام ته وباښه، او دا اعزاز و اکرام و تعظیم د دوی په دې سره وکړو چې ټولې ملکې حتی ځینې مفسرین فرمایي چې تر پیریانو پورې دا ټول مامور و مکلف و په دې باندې او امر و ورته دا چې تاسې آدم علیه السلام ته سجده وکړئ. نو دا سجده یو د عبادت سجده ده او یو د تکریم و د تعظیم سجده ده. دا لکه حضرت یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام ته چې کومه سجده سوې وه، نو همهغه شان د تعظیم او د تکریم سجده ده. مفسرینو کتابونه لیکي چې دا د تعظیم والا سجده دا په مخکې ادیانو و ملتونو کې روا وه، لکه د صورو د تصویرونو جوړول و د مجسمو جوړول په مخکې ملتونو کې روا وه. خو اسلام اخرنی دین ده او په دې دین کې هغه ټول دغو ټولو ذرایعو مخه نیول سوې ده چې هغه ذریعې د فسادو او د عقیدوي فساد ته مفضي کیږي. نو د هغو مخه کې نیول سوې ده، نو تصویر جوړول هم ناروا ده او سجده د تعظیم هم ناروا ده. سجده د تعظیم، رکوع د تعظیم دا ناروا دي، لکه تصویر جوړول چې ناروا دي. تصویر جوړول هم په دې وجه باندې ناروا ده چې له هغه څخه د بت پرستۍ بنیاد جوړ سوی ده او بت پرستي ترې پیدا سوې ده. نو دا یو ذریعه د یوې لویې ګمراهي ده، په اسلام کې دا ناروا سوې ده. د هر جانداره شي، د هر ذی روحه شي تصویر اخیستل او جوړول شدیده ګناه ده، کبیره ګناه ده. همدارنګه سجده و رکوع د تعظیم و د تکریم دا هم که څه هم کفر نه ده، ځکه هغه سجده کوونکی رکوع کوونکی په نیت کې تعبد و د عبادت
هغه سجده او رکوع نه کوي، خو تعظیم د هغه کس د هغه چا مرادي چې یا چاته رکوع کوي یا چاته سجده کوي. نو دا تعظیم هم په شریعت محمدي کې د موږ تاسې په شریعت کې دا حرامه ده، قطعي حرامه ده، له ګناه کبیره څخه ده. او یو سجده د تعبد ده او د بندګي سجده ده، هغه کفر ده. مخکې ادیانو کې هم کفر و او په دین د اسلام کې هم کفر ده. نو الله تبارک وتعالی ملائکو ته وویل چې تاسې سجده د تعظیم او د تکریم وکئ چې آدم علیه السلام ته کوم منقبت د علم په نصیب سوی ده، د دغه علمي منقبت ته په اعزاز کې ده ته د تعظیم سجده وکئ. نو فسجدو، ملائکو ټولو سجده وکړه، الا ابلیس، مگر نه ابلیس، چې ابلیس سجده ونه کړه. ابا، انکار یې وکړو، واستکبر، او تکبر لویي یې وکړه. وکانه من الکافرین، او دا د الله په علم کې و له کافرانو. نو ابلیس تکبر وکړو، انکار یې وکړو، تکبر یې وکړو. دا دوه وجهې دلته په قرآن عظیم شان کې الله جل جلاله ذکر کړي دي چې دواړه ډېرې غلیظې دي په ګناه کې، په معصیت کې. که مخامخ د الله د امر نافرمانی کیږي، ابا او انکار کیږي، دا هم ډېر غلظت او ډېر نحوست لري. او بیا بالاخص په استکبار او په تکبر او په لویي سره یې چې ځان مستحق بولي او ځان وړ د دې بولي چې زه باید سجده ونه کړمه. لکه د دې بجای په جای باندې نورو ځایو کې تفاصیل راځي چې ابلیس له الله سره استدلال وایو، دلیل یې ورسره وایو، وایي زه خو د شعلې او له اوره پیدا کړی یم، زه یو نوراني مخلوق یم، او آدم علیه السلام خو د له خاورې پیدا کړي، خاوره کثیف مخلوق ده. نو زه څرنګه د نوراني مخلوق یم، د کثیف پر خاورې چې جوړ سوي بنده ته د تا سجده وکم. یعنی په الله تبارک وتعالی باندې اعتراض و، او یا د تکبر په وجه چې ده دغه نافرمانی هم د ځان د لویي په وجه باندې نافرمانی وکړه. نو الله جل جلاله بیا سزا هم دغسې تیزه سزا ورکړه. کنی په ترک د امر باندې که نن سبا موږ تاسې په امت کې د امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې څوک ترک د امر د الله تبارک وتعالی وکړي، خو په طریقې د انکار سره نه یي چې له الله جل جلاله چې انکار د الله له وجود او د الله پاک د دغه امر له حقانیته چې انکار نه یي، نو هغه کس پې کافر کیږي نه، هغه ګناهګار کیږي. خو ابلیس ځکه کافر سو چې اول د انکار وکړو، او دومه درجه کې رجیم سو چې بالکل یې توبه تر ابدالآباده پورې نه ده قبوله، ځکه چې د تکبر وکړو، اعتراض یې وکړو د الله جل جلاله په فیصله باندې. نو وکانه من الکافرین، دی له کافرانو څخه و د الله په علم کې. نو ابلیس تیر ورټل سو، تیر ووت. نو کله چې ملایکو ټولو سجده وکړه او په حیات اجتماعي سره یې وکړه، په یو ټیم او په یو وخت کې وکړه، نو دا رسم د تعظیم، دا رسم د تکریم سي انجام سو، پای ته ورسېدو. له دې وروسته حضرت آدم علیه السلام باندې یوه وږمه د خوب راغله. لغه خوبه څخه چې راپورته کېږي، ګوري حضرت حوا رضی الله تعالی عنها د ده له پښتۍ جوړه سوې ده او هغه ورسره ناسته ده. نو د حوا رضی الله تعالی عنها جوړښت دا وروسته له دغه مراسمو د سجدې و. نو پس له هغه چې بیا دوی دواړه الله پاک جنت ته بوتلل، او داسې ورته وفرمایل: وقلنا، او وویل موږه، یا آدم اسکن، ای آدم اوسه، انت ته و زوجک، او میرمن و بیبي دې ته، الجنت، په جنت کې، وکلا منها،
او دواړه خورئ له دې جنته رغدا پریمانه حیث شئتما چیرته چې خوښه یي د تاسې دواړو هر وخت مو خوښه یي هر چیرته مو خوښه یي د هر څه خوړل مو خوښه یي نو تاسې ته دا جنت د تاسې دپاره خلاص ده ولا تقربا هذه الشجرته خو مه نږدې کېږئ تاسې دواړه دغه شجرې ته یوه خاص شجره یې ورته وښووله نو هغې شجرې ته مه نږدې کېږئ یوه خاصه ونه یې ورته وښووله او که ورنږدې سوئ فتکونا من الظالمین بیا به تاسې د ما امر مت کړئ د ما د امر تخلف و مخالفت به م کړئ نو بیا به تاسې له ظالمانو څخه یاست په دې کې مفسرین کرام لیکي چې حکمت د الله تبارک وتعالی دا ده چې اصل خو آدم علیه السلام د مځکې دپاره پیدا و نو دا خو خلیفه د مځکې و په مځکه کې به خلیفه کېدو نو له دغه مراسمو وروستی به آدم علیه السلام باید ځمکې ته رالیږل سوی وای خو الله په داسې سلسله المراحل کې یې مراعات کړل چې دی یې جنت ته ولیږو هغه علمي اکرام خپله حصه د الله له طرفه ورته دا وه چې دی به جنتي په جنت کې به یي لکه په ملکو باندې دا کېښودل چې تاسې تعظیم وکړئ سجده ورته وکړئ او دومه خبره دا ده چې الله تبارک وتعالی دغه ټول نظام د کائناتو چې په کوم قانون و په کوم ترتیب باندې الله تر قیامه د قیامته پورې روان ساتي نو له دا شروع د نظام هم په هغه ترتیب باندې وسوه لکه چې هلته لکه دلته په دنیا کې موږ په اسبابو مسبباتو باندې حساب کوو نو التم الله پاک دغسې د سبب و د مسبب سلسله تأسیس کړه جوړه کړه یعنی رأسن آدم علیه السلام دنیا ته و مځکې ته و خاورې ته نه راولیږو الله تبارک وتعالی جنت ته بوتلل دواړه او دواړو ته یې په جنت کې د اوسېدلو امر ورکړو ستاسې دلته اوسېږئ خو هلته یو مکلفیت په ذمه باندې ورواچاو چې دغه خاصې ونې ته مه نږدې کېږئ د الله د حکمتونو تقاضا دا ده چې که اوس دا انسان ځکې ته راځي په یو سبب سره راسي او یو سبب جوړ سي یو سبب مهیا سي د هغه سبب و د هغه علت په وجه باندې د ځمکې ته راورسېږي هغه همدغه ترتیب و چې الله تبارک وتعالی د جنت د ټولو خوراکونو اجازت ورته وکړو خو د یوې ونې چی ممانعت ورته وکړو او هغه داسې و چې نو شیطان او وسوسې دا ټول د الله په علم کې دي شیطان وسوسه و آدم علیه السلام سره یو ځای سو او شیطان قسمونه ورته وکړو ابلیس قسمونه ورته وکړو چې دا خو د تاسې دې کې ډېر تفصیلات دي په هر تفسیر چې راواړئ په دې کې مکمل تفصیلات ډېر خواږه تفصیلات دي خو دا مقام و دا د موږ د تاسې درس د دې گنجایش نه لري ابلیس وای په یو وخت کې ډېر سخت د حسرت ژړا ورته وکړه آدم علیه السلام او حوا رضی الله تعالی عنها ته دوم وار وای بیا پې باندې راغی پې باندې را چکر سو چکر یې پې باندې را وواهه نو بیا وای ورته وویل چې د ما خو هغه مخکې بله ورځ زړه مې تاسې واورېدله وای هو موږ خپله دې ډېر پریشانه کړو تا ډېر بد وځړل وای د ما هغه زړه په دې وجه وه چې دغه بهترین نعمتونه له تاسې پاته کېدوني دي نو آدم علیه السلام او حوا رضی الله تعالی عنها وای ورته وویل چې دا څرنګه درته معلومیږي چې موږ چې پاته کېدونکي دي وای دغه خبرې چې معلومیږي چې دا کوم ونې چې تاسې بند کړي یاست دغه ونه د خلود ونه ده د همیشهتوب ونه ده کم دا د دغه اجازت کې خوراک وای تاسې ته تاسې به همیشه په جنت کې وي خو چې له دې چې تاسې بند یاست له دې نه دا معلومیږي چې تاسې ته الله پاک اراده د دې ده چې له دې جنت هم باسي دلته یې د آدم علیه السلام او د حوا رضی الله عنها ذهن سازي وکړه او بیا یې قسمونه ورته واخیستل چې زه د تاسې مصلح و ناصح یم د تاسې خیرخوا یم قسمونه یې ورته وکړو دا ونه د خلود واله ونه ده که تاسې دا وخورئ همیشه به په جنت کې یاست تاوان خو په هېڅ صورت باندې نسته او بل هېڅ وجه هم نه ده چې دا تاسې بند یاست همدغه شي دپاره بند یاست چې تاسې ته الله پاک اراده د دې نه ده چې تاسې په جنت کې پاته سئ نو دغه وسواس شیطان ور واچاو
فازلهما الشیطان عنها، نو وښویول خطا ایستل دوی دواړه شیطان له جنته. فاخرجهما مما کانا فیه، نو وایستل دوی دواړه له هغه ځایه چې و دوی دواړه په هغه ځای کې په کوم جنت کې. نو چې کله دوی هغه وخوړله او نور د زوال وخت راغی، هغه اسباب و سبب د دې برابر سو چې آدم علیه السلام و حوا رضی الله عنها له جنت راووځي او دنیا ته راسي، او د الله تعالی نقشه و فیصله هم دغه وه، او د الله نقشې ته خبره برابره سوه. نو الله جل جلاله په سزا او په جزا کې ورته وویل سي وقلنا، او ورته وویل موږ، الله پاک فرمایي اهبطوا بعضکم لبعض عدو، کوز سئ له دې جنت ته، نور دا جنت د تاسې د کوزېدا ځای نه ده. بعضکم لبعض عدو، ځینې د تاسې به د ځینو نورو دښمن یي. ولکم فی الارض مستقر، او تاسې لره به په ځمکه کې څه وخت یې اوسېدلو یي. ومتاع، او څه نفع اخیستل به یي، منفعت اخیستل و خوراک چکاک به یي، الی حین، تر یو زمانې او تر یو وخته پورې. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه، نو زده کړې آدم علیه السلام له رب خپله کلمات، څه کلمې. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، دا جملې. فتاب علیه، نو قبول کړه توبه الله تبارک وتعالی علیه د آدم علیه السلام. انه هو التواب الرحیم، بېشکه الله تبارک وتعالی توبه قبلونکی او پرا رحیم ده. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.